خو د تبوک غزا دا ډېره لرې ځای و، په زرګونو کیلومیټر لرې ځای و. رسول الله مبارک په دې کې اعلان وکړ صحابه کرامو پیسې راوړئ، مال راوړئ، او د رومیانو سره زموږ جنگ دی. توریه یې ونه کړله. عمر رضی الله عنه وایي دوی به هر وخت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په نیکۍ کې مقابله کوله، چې زه به مقابله کوم. رسول الله مبارک چې کله اعلان وکړ تبوک غزا ده، بس عمر رضی الله عنه خوشاله شو چې نن به زه ډېر مال راوړم، ځکه ما سره مال ډېر دی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مال دا ورسره کم دی، مال ورسره نشته دی. ځکه هغوی ته پته وه ملګري یو بل سره، او د ملګري بل ملګري ته پته چې د سره مال ډېر دی او که مال ورسره کم دی. عمر رضی الله عنه چې کله لاړه نو مال یې په منځ باندې نیم کو، نیم مال د رسول الله مبارک مخې ته کېښودلو او غټ انبار لګېدلی دی د مال. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله مال لاوړه نو مال لږ غونتې مال دی، انتهایی لږ مال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال بدل ک. عمر وایي زه په اطمینان ولاړم چې نن به زه د ابوبکر صدیق نه مخکې راځم. سبحان الله، دې ته وایي سخا. موږ او تاسو چېرته سخا کوو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال راوړی دی او لږ غونتې مال دی د رسول الله مبارک مخې ته پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کوي، عمر ته وایي عمره ما ترکته، عمره کور کې دې څه پرېښودل؟ یا رسول الله نیم مال مې پرېښودلو ښځو بچو ته او نیم مال مې تا ته راوړلو، په منځ مې نیم که، نیم مال مې د الله رب العالمین په لاره کې صدقه که. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس کوي، ابوبکر څه شی دې پرېښودل په کور کې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي ترکت الله ورسوله، رسول الله صرف د الله نوم او ستا نوم مې پرېښودی دی، نور مې هېڅ شی هم نه دی پرېښودی، ټول مال مې راوړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې راځي وایي د کور په دیوالونو باندې داسې لاس والو، لاس به یې داسې والو، وایي که چېرته ستنه پکې پرته وي ستنه، هغه ستنه م زه راوباسم او د رسول الله مبارک مخې ته کېږدم د الله په لاره کې دا صدقه کړم. عمر رضی الله عنه ویل چې باس دې نه بعد زه د ابوبکر صدیق سره په نیکیو کې مقابله نشم کولی. د الله په دین باندې دومره قرباني ورکوله صحابه کرام. نن موږ او تاسو مفته کې جنت غواړو، مفته کې جنت غواړو. دا د قربانۍ ورته لږ سوچ وکړئ.